ګورې طالبانو چې چا ډوډۍ ته غوښتلي وی که نه مثلا غوښتلي یې چې بیا د شپې د ورځې 11 بجې به مېلمستیا ته راسئ دی 8 بجې دروازې کې ناسته نیغ داسې مه کوه طالبانو خلک مه ځوروه داسې وخت کې راسه چې څه وخت کې غوښتلی همغه وخته راسه او ته چې وختي را رسېدلی دلته ناست یې که نه دلته 2 خبرې واورئ یوه خبر دا ده که نه کله چې چا مېلمه کړی وي ډوډۍ دې وخوړه چې ډېر هلته پاتې کېږه مه درځه یو او دویم دا د طالبانو ورونو ځان مه ثقیل کوه ثقل دې ته وایي چې کوم وخت کې ته چا راغوښتلی هغه وخت کې رانسې وروسته راسېده په سړي ډېر دروند تمامي صحیح ده طالبانو ورونو په کتابونو کې یو بحث ته هغې ته فقلا وایي امام شافعي صاحب وایي صحیح طالبانو کله کله د سړي په طبیعت باندې یو سړی داسې بوجي بیخي سړي ته خوند نه ورکړي چې مجلس کې چې ویې وینې طالبانو داسې ښه نرسي لکه د موږ او تاسې افغانستان جامعه کې تربور که نه پښتنو دا سړي باندې بوج امام شافعي صاحب وایي زه چې کله مجلس کې ناست یم کوم سړی مې چې په طبیعت بوجي کوم طرف ته چې ناست زه پوهېږم هغه طرف مې د بدن وي داسې ګرون اخبار الثقلا طالبانو په دې مستقل بحثونه کتابونو کې سره تاریخ ثقلا درون په سړي په طبیعت باندې تمامي کتاب چې فکر وي طالبان یو سړی د که نه داسې خوند نه درکوي چې هغه اوس پاچاهي نیولې ده په یو غټ لمکوزر کې ګرځي چې تی وینې طالبانو داسې په طبیعت بوج وي اما مجلس ته هم چې راسې خوند نه درکوي سرتیب دی ته وي نو الله مو له ثقلاو نه موسه الله مو طالبانو ورونو نن طالبانو د ثقلاو مرض په علماو کې دی علما چې کله مولانې وې ساحې ته ننوځي ته چې ورغلې طالبانو په ده باندې دروند تمام چې زه بله ورځ یو ولایت ته تللی یا دغه ولایت هغه چارواکي خبر سول نو زه په زور پاتې کړم زه راتللم وي سبا به موږ ټول ولایت دغه چارواکي راجمع کوو هغوی ته به تلک بیان چې مجبور کړو د مجلس ته ورغلم طالبانو یو مولا او زه پې پوه شوم طالبانو علمي استعداد یې که نه موږ په چڼیانو کې هم نه راځي خو داسې زه پې دروند تمام سوم طالبانو ورونو که نه ته به ښایې چې د ما او د ده په منځ کې بیخي مړي وختلي ما او ده بیخي لیدلي مې زه پې پوه سوم هغه خلکو د ما نور هم ډېر عزت وکړه هغه د ولایت چارواکو مجاهدینو بیخي ډېر د ما عزت وکړه طالبانو دی بیخي داسې وکړه نه زه داسې دروند هم پې باندې چې بیخي نه یې دی په دې بله خوا وښتی بس سړی نو علماو ولې د علماو سره ورانه ده چې ورې مو د دین مقصد ده که نه بیا ته خو د دې ولایت نه یې ته د ولایت ته چېشته راغلی زه د ټولې دنیا یم که نه یم زه د ټولې دنیا یم نه تنها یو ولایت پورې زه نه ځان منحصر کوم او د مسلمان وي طالبانو دار جي مسلمان یي که نه یي چې ته موږ ولایت ته چېشته غوندې راغلی او دلته خو جلسه چې روانه ده مونږ بس ولو ته له کوم ځای راغلو سړي زه خپله نه یم راغلی په زوره راوستل سوی یم ته اوس ولې دا ثقلا طالبانو نن په ملایانو کې ډېر چې دا راسي طالبانو په طبیعت یې داسې بوجي بیخي تقریر ته نه ورک سي که نه چې زه اوس چې ووایم ډېر غوسه یي چې دی موږ چېشته راووځو همداسې ملایانو کې دا ډېر ده طالبانو بیخي ډېر ده الله د اسلامي امت کې علماو ته هدایت ما علم چې رضا د الله د طالبانو زه باید ملا سره څوک وکړم مینه وکړم علماو سره محبت کړو تاسې هم په دې مرض اخته کړي څه ملایان د سړي زمن درته ښکاري څه نه ما خبر واورئ طالبانو څومره علما چې افغانستان کې دي که یوه خبر مو داسې ترې راورېدله چې هغه ضعیفه وي یا څه پروا نه کوي طالبانو دا د نبي وارثان دي د ټولو به احترام کوو د ما چې احترام کوئ طالبانو ټولو علماو به احترام کوي دا د اسلام ادا کول دي اوس یو ملا تاسې لاړل یو ملا کېدی چې ما ته کنځاو کړي تاسو لاړ تاسو کار نه ورسره لري طالبانو کړي دي نیمایي دماغ باندې ودرېږئ نه په دا نه طالبانو په غم ودرېږئ په ما د حق طرفداري وکړئ دا چې نیمایي دماغ سره هېچ چا سره باندې ودرېږي اسلام باندې ودرېږي بیا همدغه متعصب علماو نه تاسې هم همداسې تربیت سي چې نیمایي وي خواته رواني نیمایي بلې خواته نه طالبانو نو ثقیل دې ته وایي او ثقیل دې ته م وایي چې څه وخت دی راغوښتلی هغه وخت را نه سي مثلا غرمې واده ده که نه ډوډۍ ځکې برابرېږي مېلمستیا تیاره ده دی مغرور د طالبانو قصدن اخر وخت کې راځي دې لپاره چې دا خلک وغږېږي په دې مجلس کې ډوډۍ راوړئ که نه ته ودرې صاحب نه ده راغلی ته خو ودرېږه که صاحب نه ده راغلی او زنګ یې راوهلی وي زه په نږدې یم د رش کې باندې یم هغه قصدن وخته نه راځي دې په خاطر نه راځي چې اریدو ان ارید هغه اراده لري دا چې زه د خلکو مراد وګرځول سم چې اصلي د مېلمستیا مقصود چې راسمه که نه ټول خلک به یو خو سړي ته ډوډۍ مېلمستیا تیاره کړې ونه دوی نه معلومېږي چې دا ډېر غټ سړی نو طالبانو داسې به هم نه کوئ دا اسلام کې نه روان زه یو وخت تا جلسې ته دعوت کړی سبقونه مې ویلې بیا ورغلم ډېر ناوخته ورورسېدم زه مې واورې پرتې وې جلسه وه داسې میلاد جلسه وه فکر کوم نو چې تقریر مې شروع کړ دغه مې ویلې غیر ناظرین اله مل صوفیان وایي ارید ان لا ارید خو تاسې وایي ارید ان ارید زه وایم ارید ان لا ارید خبر مې چې داسې وکړه طالبانو یو څه سپین ږیري ملیان داسې راجیګ سول داسې لاس نیولی چې دا اوس څه وایي مل زه ناوخت دې په خاطر نه یم راغلی ما سبق ویلې چې دا نه اریدو زه دا اراده لرم ان لا ارید چې د خلکو مراد ونه ګرځوم خلک خو چې ناروا ده هغه دغه ناروا ده ارید ان ارید دا تصوف نه د طالبانو ورونو دي یو پیر د طالبانو مرید ده یو مرید د طالبانو یو مراد ده پیر به مراد وي طالبانو شاګرد به تو
مرید صيغه د اسم فاعل د طالبانو، شاګرد به ګرد ګرځي ښه پیر پیدا کړي، پیر به مراد دي طالبانو، اسم مفعول صيغه ده، ګرد ورپسې ګرځي چې ښه پیر پیدا کړي، بیا راس بیعت سره کوي چې تزکیه د نفس وکړي. نن طالبانو تصوف خرچه پسوی که نه، نن طالبانو پیران او مریدان جوړ سوي دي او مریدان د طالبانو مرادان جوړ سوي. اوس ټول اراده لري طالبانو که مریدان اراده لري، تقریر ته چې راسي طالبانو وایي بیعت وکړئ ما سره. دی غوښتنه کوي طالبانو ورونه، دی د چا غوښتنه کوي؟ خدای مرید سو، هغوی څوک سول؟ اصلي طالبانو په تصوف کې تا د مجدد الفساني وایي و یو مرید به تر څو پورې له خپل مراد سره بیعت نه کوي چې اووه وارې استخاره وکړي، اووه وارې مثبت وکړي. نن طالبانو تصوف داسې چپه راوړو. ما په یاد دي موږ د سربندي وه، والد رحمه الله ژوندی یو سړی ورته راغی ویل شیخ صاحب که ته د ختم بخاري کې بیا ووایې چې یو پیر صاحب راغلی او ما سره خلک بیعت وکړي. والد رحمه الله هم ډېر طالبانو د حق په مقابل کې لا یخاف لومة لائم، هغه ورته ویلې وی شرمېږئ نه، حیا نه درځي، تصوف مو دې ته راورسو، پرېږدئ چې انسانان تاسې پسې وګرځېږي، که کمال تاسې کې وي تاسې پسې به خلک درسي. نن تاسې راغلي څادرونه خلکو ته خوروئ چې ما مرید سو دي، ما مرید سه سخت بې عزته که طالبانو د تصوف نه مو دا حالت جوړ کړ. نو طالبانو مرید نه مراد جوړ سوی، مراد نه مرید جوړ سوی. او غیرت طالبانو په عربو کې څومره و، غیرت طالبانو په عربو کې دومره ډېر و که نه. عربو کې دا عادتو جار الله زمخشري او کتاب جوړ کړی ده، ربیع الابرار نومیږي طالبانو، دا هم د زمخشري ډېر کتاب ده، دا به تاسې نه وي. مفصل مو لیدله د نحوي په کاپیه چې ته مفسره سوی، دوه جلدو کې کتاب ده. او دا بل کتاب د ربیع الابرار د زمخشري، دا هم ډېر ښه کتاب د طالبانو، ډېر ښه شیان دي پکې. دې کتاب کې لیکلي وایي عربو کې داسې غیرتیان ول چې دی به پوه سو چې زه مړ کېږم طالبانو، قده به چې ډېره پې ګرانه وغه یم چې به یې بل څوک ونه کړي عمر غیرتونه. نو ځکه طالبانو نبي صلی الله علیه وسلم چې ته وفات شوې د نبي علیه السلام ښځې به تاسې نه په نکاح کوئ. یو طالبانو دا د نبي علیه السلام ښځو سره نه نکاح کول، دا د نبي علیه السلام هغه ښځې چې مدخول بها وې، هغه ښځې چې غیر مدخول بها وې. نبي علیه السلام داسې ښځې هم درلودلې چې غیر مدخول بها وې وو. وفي التاريخ هذه المسألة مبسطة مشبعة وقد أطوله العلماء غاية الطول والبسط. دا طالبانو ټولې خبرې د نبي علیه څو څلوېښت ښځې طالبانو د رسول الله په اړه باندې راځي، د نکاح او د نه نکاح مستعاضي ښځې، ډېرې خبرې سبب تاسو چې لږ راغات کوي طالبانو وروسته خو واړه بیا به ډېر معلوماتونه درته وشي. تاریخونه چې وګورئ طالبانو، سبل الهدى والرشاد چې وګورئ به تاسې په خبر باندې پوه شئ که د الله عز وجل لپاره. نبي علیه السلام خپل هم طالبانو ډېر غیرتي وو. تاسې خبر واورئ طالبانو یو سړی و د نبي علیه السلام یوې ښځې ته راغلی، د نبي علیه السلام ښځې سره خبرې کوي. دا د نبي علیه السلام د دې ښځې د تره زوی خبر واورئ. دې ښځې یې څه و؟ نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې لا تقومن هذا المقام بعد يومك هذا، پس له دې نه د تره زوی سره دلته ونه دی خبرې ورسره وکړي. قال یا رسول الله انه ابنة عمي، هغه سړي ورته ویل ای د الله رسوله دا خو مې د تره لور ده، څنګه به نه ورسره غږېږم؟ والله ما قلت لها منکر، دا خبر خو مې د الله رسوله نه ده ورته کړې، تره لور مې د ورسره غږېږم. ولا قالت لي، نبي علیه السلام ویل قد عرفت ذلك، پوهیم زه چې انه ليس احد اغير من الله، انه ليس احد اغير مني. سړی لاړ ته سړی لاړ یوه خبرې وکړه که نبي علیه السلام وفات سو بیا ښه زه کوم. بیا الله د آیات را نازل کړه، د آیات الله نازل کړه. ګوره طالبانو نبي علیه السلام خپله ښځه تره زوی سره نه پرېښود، یې تاسې په ټولنه راته ووایي ولې خو ما ته معلومه دي تاسې ټولنه څنګه د طالبانو تاسې ټولنه آزاد دي. داسې دي طالبانو ورونو چې جنجال پیدا کېږي. ډېر کله کله یو مسلمان که سړی وي کور ته چې ښځه راولي ته اعلان وکړي چې تر د خاله زوی دوی سره ښځه بنده ده، چې هغوی شخړې وکړي چې ولې بنده ولې تا څه کار د ښځه دما ده خبرې به دې تا تر زمانو هغه څومره آزاده ده په ټولنه کې. رسول صلی الله علیه وسلم څه وایي چې دا آیات را نازل سو طالبانو ورونو دې سړي بیا 10 غلامان آزاد کړل، نه فاعتق ذلک یو غلام یې آزاد کړ، 10 اوښانې طالبانو د الله په لاره کې صدقه